یو ډیر جالب او حیرانونکی خبر، ملا ترخیل د حج او اوقاف وزیر ته د یوې څپېړې په بدل کې څومره ډالر ورکړل. دا چې ملا ترخیل څومره په تاوان کې راغی او څه یې وکړل، وزیر ته یې څومره پیسې ورکړلې. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل او د ارشد او حج اوقافو د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب ترمنځ لانجه په 3 لکو ډالرو خلاصه شوه. ملا ترخیل د کوچانو د حج د سهم په تړاو لانجه کې مولوي حکیم منیب د ارګ په جومات کې په څپېړه وهلی و چې ترمنځ یې نن جرګه وشوه او جرګې ښاغلی ترخیل ملامت وباله. د روغې جوړې په دغه جرګه کې مولوي ترخیل مکلف کړی شو چې د یوې څپېړې په بدل کې د مولوي عبدالحکیم منیب ته 300,000 ډالر تاوان او د شخصیت اعاده دې ورکړي. د دغې جرګې په پریکړه کې د کوچانو ګڼو استازو، د دواړو لوري قومیانو، خپلوانو او دیني عالمانو ترڅنګ تر ډیره د سوري شورا مرستیال حاجي دیر محمد او د افغان ملت ګوند مشر انور الحق احدي دخیل بلل شوي دي. بلخوا مولوي محمد منیب هم د ناغې له 300,000 یعنې 3 لکو ډالرو څخه 50,000 ډالر د جرګې مارانو ته د ښه نیت له مخې ورکړي دي. دغه لانجه تقریبا 3 میاشتې وړاندې د ملا ترخیل او د حج اوقافو وزیر تر مابین رامنځته شوې وه. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي او که مو خوښې شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.